बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ته یونټ نمبر 3 دی د دې یونټ نوم چې دی ویریشن دی هیریډیټي اینڈ سیل ډیویژن دا د دې یونټ نوم دی او ټاپک زمونږ دی مایټاسیس د دې نه مخکې ما تاسو ته سیل ډیویژن شروع کړو په کې ما تاسو ته ویلو چې سیل ډیویژن چې دی هغه دوه قسمه دی یو مایټاسیس دی یو میاسیس دی وس د باډي چې کم سیلز دي پاغي چې کم سیل ډیوایډ کیږي چې په کومه طریقه ډیوایډ کیږي نو دغه طریقې ته مایټاسیس ویل کیږي د سیکسوال ارګن نه علاوه باقی چې زموږ سونه باډي دا نه پای کې چې کم سیل ډیوایډ کیږي نه چې په کوم میتھډ ډیوایډ کیږي نه ته مونږ وایو مایټاسیس د مایټاسیس په اړه کې لیک انټروډکشن دی بیا په مایټاسیس کې چې کم پیجز دي کم سټیجز دي هغه په تفصیل باندې ما کلاس 8 په لیول کلاس 9 په لیول د دوه لپاره دي ځان به غور پوهیږئ In mitosis, the parent cell divides to produce two identical daughter cell. یاد ساتئ کم سیل چې ډیوایډ کیږي هغه ولې ډیوایډ کیږي هغه خپل اخیری سایز ته ورسی هغه ته انرژي پوره شي هغه سایز غټ شي هغه نور نه ډیوایډ کیږي نو دغه ته مونږ وایو پیرنٹ سیل کم سیل چې ډیوایډ کیږي دغه ته مونږ وایو پیرنٹ سیل نو پیرنٹ سیل چې کله د مایټاسیس په ذریعہ باندې ډیوایډ شي نو یاد ساتئ په مایټاسیس کې چې کله یو سیل پیدا کی یو سیل ډیوایډ کیږي نه هغه صرف او صرف دوه سیلونه چې دی هغه پیدا کوي یاد ساتئ مایټاسیس په دوران کې چې کله یو سیل تقسیمیږي نه هغه صرف او صرف دوه سیلونه چې دی هغه پیدا کوي خو دغه سیلونه سي دا به آیډنټیکلی دا دوه سیلونه به یو شانی د چا په شان د پیرنٹ سیل په شان او دا کم دوه سیلونه چې پیدا شي نو د لپاره موږ ډاټر سیل دا ټکی چې دی استعمالو ټیک شو وس چې کم دوه سیلونه پیدا شي کم چې زموږ سره ډاټر سیل یي نو بوت ډاټر سیل دغه دوانه ډاټر سیل چې دی پیرنٹ سیل نه راشي هاو د سیم نمبر اف کروموسوم په دې دوانه کې به کروموسوم یو شانی یاد ساتئ د مایټاسیس په دوران کې چې کم دوه سیلونه پیدا شي په دې دوانه کې به د کروموسوم نمبر صحیح دا به بالکل یو شانی ایز ان د پیرنٹ سیل لکه څنګه چې په پیرنٹ سیل کې دی پیرنٹ سیل ډیوایډ شو د ځان په شان دوه سیلونه چې دی هغه پیدا کړو نو په دې پیرنٹ سیل کې چې څونه کروموسوم دي هغه نو کروموسوم په دې کې همي په دې کې به همي وس کروموسوم ولې مایټاسیس چې دی ولې ضروري دی د گروث لپاره ډیولپمنٹ د ډیولپمنٹ لپاره هیلینګ اپ واونډز زموږ سزې زخمی شي د غي لپاره ریجنریشن س ارګن داسې دي چې هغه دوباره ریجنریټ کیږي ان asexual reproduction takes place through mitosis وس کوی دای تاسو د مایټاسیس پیدا ویل چې گروث کیږي زمونږ چې د لویګو ډیولپمنٹ زمونږ اعضاء غټیږي هیلینګ اپ واونډ زمونږ زخم چې د سزې زخمی شي پټ لر شي د سرمنه سورزي بعد هغه سرمن باندې هغه پټ چې دی واپس راشي دا ولې د مایټاسیس په ذریعہ باندې راځي ریجنریشن مونږ څه ته وایو یعنی تاسو چرمخې ته وګورئ دا غي لکې چې کټ شي هغه لکې دوباره بیا راځي دا غي نه علاوه زموږ سره چې سونه asexual reproduction کیږي نه دغه څه په ذریعہ باندې کیږي هغه د مایټاسیس په ذریعہ باندې چې دی کیږي په مایټاسیس کې مونږ مخکې زو ځان په پوهه بیفور د سٹارټ اف مایټاسیس کله چې سیل ډیوایډ کیږي نو دغه ما تاسو ته وایي دا مایټاسیس دی نو د مایټاسیس د شروعات نه مخکې په دې سیل کې س چینجز راځي س تبدیلیان راځي هغه تبدیلیان سدي سیل ریپلیکیټس اټس انټایر ډي ان اے د ډیویژن نه مخکې سیل کې چې د کم ډي ان اے دی هغه ډي ان اے به اول ډبل شي چې کله هغه ډي ان اے ډبليږي هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ ریپلیکیشن چې دی هغه ته وایو سو as to produce an extra copy of each chromosome چې په پیرنٹ سیل کې څونه کروموسوم موجود دي کپرس کا 23 کروموسوم دي هغه کروموسوم وسونه شي هغه 46 شي په دې خبره باندې تاسو پوه شئ ټیک شو که 50 کروموسوم پکې موجود دي هغه کروموسوم وسو شي هغه بس 100 شي at first the nucleus divide اول په سر به دا چل وشي چې نیوکلیس ډیوایډ شي کله چې سیل ډیوایډ کیږي کنه اول په سر به چل کیږي د دې نیوکلیس په دې منځ د سیل په دې منځ کې چې کوم نیوکلیس ته هغه ډیوایډ شي انټو ټو نیوکلیای دا غینه به دوه نیوکلیس جوړ شي and then cytokinesis takes place دا د مایټاسیس طریقه ده چې اول په سر به نیوکلیس ډیوایډ کیږي دا غینه به دوه نیوکلیس جوړیږي بیا به زموږ سره سایټوکاینیسس کیږي سایټوپلازم ډیوایډ کیږي سایټوپلازم هم زموږ سره دوه ځای شي نو یو سایټوپلازم یو نیوکلیس په یو سیټ ته لاړ شي یو سایټوپلازم او بل نیوکلیس په بل سیټ ته لاړ شي before the start of division cell replicates its DNA ما تاسو وی چې د ډیویژن نه مخکې به اول په سر سپه کار دي چې سیل ولګي خپل ډي ان اے ریپلیکیټ کی ډبل کی so the cell contain two copies of its entire DNA نو اوس په دې کې د سیل سره د ډي ان اے سو کاپیان شي دوه شوي ځکه ډي ان اے اول جیوي خو چې ډیوایډ کیږي د ډیویژن نه مخکې به ډي ان اے دوه شي one for each daughter cell دا ولې دوه کیږي یو ډي ان اے به یو ډاټر سیل ته ځي بل ډي ان اے به چې دی هغه بل ډاټر سیل ته چې دی هغه ځي اوس یاد ساتئ
که په اتم کې تاسو وایي، په نهم کې تاسو وایي، په 12 کې تاسو وایي د مایټاسس چې کله کیږي نو دا په څلور سټیجونو کې کیږي. اولنی سټیج ته مونږ وایو پروپیز، دویمي سټیج ته وایو میټاپیز، دریمي سټیج ته وایو اناپیز، څلورم نمبر سټیج چې دی هغه دی ټیلوپیز. اوس به مونږ دا وګورو چې اول سټیج به مونږ راوالو پروپیز، چې پروپیز چې دی ستو یاد ساتئ. په دې کې تاسو له دا د سیل نه چې دی هغه درکل پروپیز کې چل کیږي چې کوی DNA is coiled. زمون سره چې دلته کم DNA دی دا به تاو راتاو شي، coiled بشي، خپل ځان به راښکاره کی. tightly so chromosome become visible. DNA به دونه coiled شي، دا به دونه تاو راتاو شي چې تاسو ته کروموسوم چې دی هغه ښکاره شي. په دې کې تاسو ته کم سره سره ښکاری دا کروموسوم دی. مطلب دا دی کروموسوم اسی نه ښکاری، خو چې کله زمون سره سیل پر ډیویژن باندې راشي، سیل ډیوایډ کیږي، کروموسوم به خپل ځان ښکارېږي. دا په پروپیز کې کیږي. as DNA is already replicated. DNA به خپل ځان چې دی هغه به ریپلیکیټ کړي. مطلب دا دی DNA چې دی هغه به ډبل شوی. نو each chromosome has two chromatids attached to centromere. دا دی مطلب دا دی چې کروموسوم په دې ډایګرام کې تاسو وینئ دا کروموسوم زموږ سره داسې دی. ټیک شو؟ کروموسوم ما تاسو کروموسوم زموږ سره داسې دی. نو په دې ځکه پرس که زو دلته کې دا وباسم چې غوسه کوي. نو اوس دا پوینټ تاسو وینئ د کوم چې ما دایره چا پیدا کړه، په دغه پوینټ باندې دا کروموسوم یو بل ته اٹیچ شوی دی. د کروموسوم دا حصہ دا یو زموږ سره دا حصہ دا، دې دوه ته مونږ جدا جدا کروماټیډ وایو. یو کروماټیډ زموږ سره دا دی، یو کروماټیډ دا دی. دا یو بل سره راغون شو د منس په دې پوینټ باندې دا د یو بل سره اٹیچ شوی دی. دغه ته مونږ وایو سنټرومیر. پروپیز کې چلو شي. پروپیز کې اول دا خبره ده چې کروموسوم چې دی هغه به ویزیبل شي، هغه به ښکاره شي. ټیک شو؟ او ډي ان اے چې دی هغه به کوایلډ شي. د ډي ان اے د وجې نه زموږ سره کم کروموسوم چې دی دا به راښکاره شي، دا به ویزیبل شي. په پروپیز کې چې دی صرف دا چل کیږي. دویمي سټیج له راشي کومې ته چې موږ میټاپیز وایو. میټاپیز کې څه چل کیږي چې آل کروموسوم آر الاین ان د سنټر اف سیل. وس دا کروموسوم به بالکل دی منځ له چې دی هغه به راشي. چې کله کروموسوم منځ له راشي نو په دې کې دا تارونه تاسو اینې دا بلو کلر دا تارونه چې دی ما په لپاسه د سور لاین چې دی او دې ته موږ سپینډل فایبر وایو. لکه پرس که دا زموږ سره کروموسوم دی او دا لاین په دې ډایګرام کې چې څنګه دې راغلی دې ته موږ سپینډل فایبر وایو. یو سپینډل فایبر ول دې د وجې نه راغلی. نو دا سپینډل فایبر چې کله راځي نو دا د دې کروموسوم دی منځ ته چې دی بالکل ځان اٹیچ کی. ټیک شو؟ په میټاپیز کې چې دی دا چلو شي. بیا به چې چلو شي وس اناپیز ته ګوري. اناپیز کې به دا چل وشي چې اول زموږ سره کروموسوم داسې دی، سپینډل فایبر ول دې طرف راغلی او د دې طرف چې دی هغه ول راغلی. نو دا سپینډل فایبر ګس طرف ته موومېنټ شروع کی او دا بل سپینډل فایبر چې دی خې طرف ته موومېنټ چې دی هغه شروع کی. نو دا دوه کروموسوم چې دی دا به یو بل نه جدا شي. دا یو کروموسوم به دي دا به جدا شي. دا یو کروموسوم بدل کې راشي، یو بدل کې راشي. د سپینډل فایبر چې دی نو دا به صحیح دا به اٹیچي. نو دا به چې دی دا کروماټیډ چې دی دا به خې طرف ته موومېنټ شروع کی او دا کروماټیډ چې دی نو دا به سچول کی دا به ګس طرف ته موومېنټ شروع کی. نو په دې کې به موږ دا وایو چې دا کروموسوم چې دی دا به یو بل نه چې دا په منځ باندې وشلېږي او ګس طرف ته او خې طرف ته چې دی موومېنټ شروع کی. کوی دا به خې طرف ته موومېنټ شروع کی، دا به ګس طرف ته چې دی موومېنټ شروع کی. نو دا په کم سټیج کې کیږي؟ دا په اناپیز کې کیږي. ښه، د دې نه علاوه اخري سټیج کم چې په مایټاسس کې دی ټیلوپیز پکې ما پرې خو څلورم نمبر کم سټیج چې دی هغه ته موږ ټیلوپیز وایو. ټیلوپیز کې به څه چلو شي؟ کروموسوم اون کایل اینڈ ډیساپیر. کروموسوم چې دی دا به اون کایل شي. مطلب د ټول نه ساده خبره په ټیلوپیز کې دا ده چې کروموسوم به بالکل غیب شي. په دې کې تاسو څه کوي؟ کروموسوم چې دا به موږ ته بیا نه ښکاري. کروموسوم به الو ښکاره کیږي چې دا کله ډیویژن ته چې دی نږدې شي، کلر باډ شي دی به موږ ته الو ښکاري. کله چې دا ډیویژن ته چې دی نږدې شي نو کروموسوم به اون کایل شي. مطلب دا کروموسوم به خپل ځان چې دی پریدي د یو بل نه په اوله کې دا چاپیره شوي هغه چاپیرچل به د یو بل نه قلار شي، یو بل به پریدي او دا به بالکل څه شي دا به غیب شي او د دې نه چاپیره دلته کې نیوکلیر ممبرین چې دی هغه به ښکاره شي. ټیک شو؟ نو دا غو زموږ سره ډي ان اے زموږ سره ریپلیکیټ شو، یعنی کروموسوم زموږ سره ډبل شو. سچ دی دی اسې کوی په دې کې زموږ سره دا چلو شو چې کروموسوم دلته کې خې سیټ ته رالو، کروموسوم چې دی هغه د ګس سیټ ته رالو. وس د دې په دې منځ کې داسې لار پکار دی، داسې لار پکې پکار ده چې دا حصہ جدا شي، دا حصہ جدا شي. نو چې کله دا دوه حصے جدا شي د دې مطلب دا دی د دې نه زموږ سره دوه سیلونه چې دی هغه جوړ شي. نیوکلیس چې دی هغه زموږ سره ډیوایډ شو، خو زموږ سره سایټوپلازم ډیویژن پکار دی. سایټوکاینیسس چې دی دا موږ ته وایو د سایټوپلازم ډیویژن ته
سایټوپلازم ډیویژن دی ته وایي چې په منځ باندې دا کرښه راشي دا به زموږ سره جدا سیل شي او دا به جدا سیل شي. فاینلی ټو ډاټر سیلز سیپریټ فرام ایچ ادر، نو دا به زموږ سره جدا سیل راشي دا به زموږ سره جدا سیل راشي. څونه کروموسوم په دې حصہ کې دي هغه کروموسوم په دې حصہ کې په دې دوانو کې څونه کروموسوم دي هغه په پیرنټ سیل کې چې دی هغه موجود دي. نو دا زموږ سره چې دی دا مایټاسیس دی. نو امید کوم پوه شوي به ګران پکې څه نشته. میلاو بشو ان شاء الله د بل لیکچر سره. تھینک یو ډیر مننه.